خوست ولي محمد حلیم فدایي په دې ولایت کې د یو شمېر هغو فابریکو څخه لیدنه وکړه چې په بېلابېلو برخو کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې فعالیت ترسره کوي. د معدن او صنعت مسؤلین او د فابریکو خاوندان وایي چې په دې ولایت کې 120 فابریکې خپل فعالیتونه ترسره کوي او پکې 346 میلیونه ډالره پانګونه شوې او پر وړاندې لوی ننګونې د مناسب ځای او برېښنا کمښت دی. د دې لپاره کار پکار دی. د دې موانع اصلي موانع اداري فساد دی. اداري فساد باید په دولت کې راکم کړی شي، ځکه زموږ صنعتکاران په تېرو 14 کلونو کې د خپلو ځمکو د لاسته راوړلو په خطر باندې شخصي مصارف کوي، ولې تر اوسه پورې صنعتي پارکونه په هغه ډول لکه څنګه چې لازم دي فعال شوي نه دي. اوس کې تقریبا په 120 کارخانې موجودې دي چې په دې کې په ټول ډول 8000 کاریګر یعنې بلکې 8000 کاریګر نه 8000 کورنیو ته موږ کور زمینه مساعده کړې ده. په راتلونکي کې موږ ته پارک صنعتي جوړ شي او بجلي وشي. لرې نه دوی انشاءالله دا په کم ټایم کې په 100,000 زیاتو کورنیو ته کور کې پیدا شي. ضرور لاکھ ډالر سره مې گزارې مې کړې ده. 15 کاسه کاریګر را سم مصروف دي او چې موږ د زه نشټون له عمله کچېرته موږ ته حکومت توجه وکړي زیرو کې پارک صنعتي ته موږ زر انتقال وکړو نو موږ راشو دا 115 نفره 115 ته ورسېدو. په ورته مهال د خوست ولي محمد حلیم فدایي د فابریکو د خاوندانو ستونزې مني او وایي چې له لیدو یې موخه د دوی لومړنیو ستونزو ته رسېدنه ده. فدایي زیاتوي چې په راتلونکي کال کې به د صنعتي پارک په موجودیت کې د دوی ستونزو ته رسېدنه وکړي او د خصوصي سکتور د ودې لپاره به ځانګړی پام کوي. انشاءالله ډیر زر د 1490 کال په همدې روبه کې به موږ په لومړي سر کې دوی ته د خوست د صنعتي پارک ستونزه حل او دوی ته به عملا د ځمکو ویش پیل شي چې له دې سره به د دوی هغه د ځای اړتیا د برېښنا اړتیا رفع شي او ترڅنګ به تقریبا که اوس دوی 10 نفره په کار باندې ګماري په هغه وخت کې چې فعالیت کې 3 ساعته وي دوی کولی شي چې تر 1.5 ساعت پورې یعنې اوسنی استخدام د دوی د کارګرانو هغه 3 چنده شي. نو د خوست کې داسې وخت د فابریکو خاوندان بېلابېلې غوښتنې لري چې د اقتصادي چارو کارپوهان د هېواد د اقتصادي رونق لپاره د خصوصي سکتور پانګونه اړینه بولي او وایي چې که دولت په یو شمېر برخو کې خصوصي سکتور ته پام وکړي نو د نورو هېوادونو تولیداتو پر ځای به کورني تولیداتو ته وده ورکړل شوې وي.